دا یو زنانه ډیر اهم او قیمتي سوال کړی د شیخ صاحب نه چې زما خاوند لیونتوب اثرات پکې دي، یعنی لیونی دی. نو د ده نه زه اوس طلاق اخیستلی شم، یعنی نکاح ختمولی شم او که نو؟ شیخ صاحب له ډېر بهترین جواب ورکړی دی. دا بیان تر اخره پورې ګورئ او په دې مسله باندې ځان پوه کړئ. یو سوال یو زنانه کړی دی او هغه دا سوال دی چې وایي ما د تره د زوی سره واده کړی او د هغه نه یو لور هم پیدا شوې ده چې هغه معذوره ده. وروسته پته ولګېده چې په ده باندې په دې کس باندې په دې هلک باندې چپې راځي، ذهني برابر نه دی پوره. کله ناکله د لیونتوب چپې پرې راځي. سوال دا دی چې دا د ده نه د خپله نکاح ختمولی شي او که نه، فسخ د نکاح کولی شي او که نه. او که چېرته دوی جدا کړی شي نو دا جنۍ د چا په حق کې رسي؟ الجواب: که چېرته واده کې داسې عیب راوځي په هلک کې یا په جنۍ کې چې هغه پټ کړی شوی، نو بیا د عقد د واده چې کوم شوی دی که نه، دا واجب نه دا بیا جایز شي. یو عقد لازم دی، لازم به پوره کې. یو عقد جایزي، یعنې ستا مرضي ده، که پوره کې او که نه پوره کې. دې کې دې زنانه ته اختیار دی، وجه دا چې دې سره دوکه شوي. دې ته دا خبره نه ده بیان کړې چې په دې هلک کې دا عیب شتي. نو موږ وایو چې عقد مات نه شو، خو دا اوس عقد جایز دی. که چېرته دا زنانه صبر کول غواړي او صبر کولی شي او د ده سره ګزاره کولی شي، دا یې خپله مرضي ده. او که دا وایي چې نه زما د ده سره ژوند نه تېرېږي او زه صبر نشم کولی، نو د دې حق دی چې دا خپله خبره قاضي ته، د علاقې مشر ته هغه ته اوچته کړي او هغه د دې د نکاح چې دی هغه فسخه کړي، ختمه کړي. وجه دا دی چې یو دا خبره یاده کړئ. ګوره د پښتنو په خوله باندې یو خبره ډېره اورېدل کېږي، ما اورېدلې ده، وایي هلک څه خبره نه ده خو چې جنۍ کې عیب نه وي. تاسو نه ده اورېدلې چېرته؟ هلک څه خبره نه ده خو چې جنۍ. سوال دا دی چې دا جنۍ هم د الله مخلوق دی که نه؟ نه دی د الله مخلوق او د دې هم حق دی. دا د واده هغه مقاصدو ته رسېده غواړي چې کوم د واده ګډ مقاصد دي. نو دوی به هلک کې که هر قسم عیب دی څه خبره نه چې جنۍ کې عیب نه او مور به ګرځي هلک له هلک له داسې جنۍ ګورم لکه دا بله، او زوی ته به نه ګوري چې هغه به کوم حال کې، که هغه دیني حال وګوري او که هغه بدني وګوري، هغه عقلي علمي لحاظ سره. نو د الله نه یره پکار ده. څنګه چې حق د نارینه دی چې دی د واده نه خوند والي، دغه شان حق د زنانه دی چې دا د واده نه هغه خوند والي او هغه ثمره او هغه فایده دې ته میلاو شي چې کوم په واده کې. زنانه واده کې څه دي چې دې ته امن میلاو شي، د اوچت لاندې رزق ورته میلاویږي، بچي ول الله ورکړي، د مینې محبت ژوند د خاوند سره جنسي چې کوم د دې رغبت دی هغه پوره شي. دا د زنانه حق دی. داسې څاروی نه دی چې موږ یې کور ته راولو موږ به تړلی. څنګه چې د دې نارینه حقونه دي، الله وایي داسې د زنانه هم دي. د قرآن کې دا خبره ده. اگر که د سړي حق وي لږ اوچت دی. بیا د ماشومه چې ده دا د هغه وخته پورې چې څو پورې یعنې دا هوښیاره شوي نه وي او سن تمیز ته نه رسېدلي، دا د مور حق دی چې د هغې سره اوسېږي، ځکه چې دغه عمر پورې د دې ساتنه بل څوک داسې نه شي کولی لکه څنګه چې مور کوي. الا دا که دا بل چاته ودیږي
او حدیث کې راځي امام ابو داود رحم الله راوړی دی او پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې کله زنانه رالاږي وی یا رسول الله دا زما زوی دی دې زمانه پیدا شوی دی ما ساتلی دی او پلار یې وایي چې نه زما نه یې راکاږي را ماشوم نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي انت احق به ما لم تنکحي چېرې دې بچي ډېره حقدار یې تر څو چې تا بله نکاح نه کړي یعنې که بله نکاح کوې نو بیا نه بیا واپس کړه او چې بله نکاح لا نه کړي او ماشوم لا وړوکی که ماشومه وړی نو بیا مور ډېره حقداره دی چې دا بچی هغه ځان سره وساتي والله اعلم. ها ښه دا و د شیخ صاحب اهم جواب چې تاسو واورېدلو د دغه شان اهم او بهترینو بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة